له پنده ډکه کیسه. یوې نجلۍ سره څه وشول؟ سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته ښه راغلاست. یو زوی د خپل پلار ته وویل: ما یو نجلۍ لیدلې، غواړم له هغې سره واده وکړم. هغه ډېره ښایسته او زړه وړونکې سترګې لري. پلار یې وویل: سمه ده زویه، راځه چې غوښتنې ته یې ورشو. نو کله چې د هغه هلک پلار نجلۍ ولیده، د هغې ستاینه یې وکړه او د خپل زوی ته یې وویل: ته د دې لایق نه یې چې له دې نجلۍ سره واده وکړې. هغه یو تجربه لرونکي تن ته ضرورت لري، لکه زما په شان. زوی د پلار له دې خبرو حیران شو او ویې ویل: هغه له ما سره واده کوي، نه له تاسو سره. هغوی په خپل منځ کې په لانجه شو، ان تر دې چې پرېکړه یې وکړه سره تر څو د پولیسو حوزې ته ورشي، تر څو یې ستونزه ور حل کړي. کله چې دوی خپله ټوله کیسه د پولیسو مامور ته وکړه، هغه وویل: هغه نجلۍ راولئ چې زه ترې وپوښتم چې د هغه نظر کوم ډول دی. کله چې د پولیسو مامور نجلۍ او د هغې ښایست ولید، ویې ویل: تاسو دواړه د دې نجلۍ لیاقت نه لرئ. هغه داسې چا ته ضرورت لري چې په ټولنه کې با اعتباره او قدرتمن وي. پلار، زوی او د پولیسو مامور ترمنځ جنجال شروع شو او پرېکړه وشوه چې وزیر ته ورشي. تر څو یې ستونزه حل شي، نو همدا و چې لاړل وزیر ته. کله چې نجلۍ وزیر ولیده، ویې ویل: هغه د دې لیاقت لري چې زما غوندې د یو وزیر سړي سره واده وکړي. د ښار پادشاه له دې نجلۍ خبر شو او خپلو مامورینو یې ولېږل تر څو هغوی د پادشاه حضور ته حاضر کړي، تر څو یې مشکل حل کړي. خو چې څنګه پادشاه نجلۍ ولیده، ویې ویل: زه له دې نجلۍ سره واده کوم. پنځو واړو ترمنځ توندې خبرې پیل شوې، تر دې چې نجلۍ وویل: زه د حل یوه لاره لرمه. زه منډه کوم، هر چا چې زه تر ټولو وړاندې ونیولم، نو واده به له هماغې سره کوم. کله چې نجلۍ په منډو شروع کړه، زوی، پلار، د پولیسو مامور، وزیر او پادشاه هم د هغې نیولو لپاره په منډو شو، چې ناڅاپه پنځه واړه په یوه ژوره څاه کې ولوېدل. نجلۍ د څاه له سره غږ کړ: آیا پوهېږئ زه څوک یم؟ زه دنیا او ژوند یم. خلک غواړي چې ما ترلاسه کړي، له یو بل سره سیالي کوي او د همدې لپاره یو بل وژني. هغوی چې خپل دین، مذهب او انسانیت هېروي، خو چې کله یې پښې د قبر خواته وکښل شي، نو بیا خالي لاس وي. ملګرو، خدای دې وکړي چې له قصې مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل را سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.